السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن د پاکستان سپریم کورټ او په دوو حصو کې تقسیم شوی دی او یقینا د پاکستان په سپریم کورټ کې نن یو بدترینه واقعه مخې ته راغله چې چیف جسټس قاضي پاکستان صاحب د پاکستان د قانون د دریو قوانینو هغوی نن خلاف ورزي کړله او دا خلاف ورزي دې ولې کړله ځکه چې قاضي پاکستان صاحب ته د ایکسټنشن ډېر زیات جلدي ده او ډېر زر هغه غواړي چې د ایکسټنشن دې ته میلاو شي او په دې جلدۍ کې هغه د ملک د قانون چې کومه ده ډېر زیاتې خلاف ورزیانې کوي. دا زه هم ستاسو مخې ته ږدمه چې قاضي پاکستان صاحب په دې کې کومه غلطیانې کړلي او دا غلطیانې دې ولې کړلي او داسې ښکاره کېږي لکه څنګه چې د موټي نه لاندې دا شګه راغورځېږي داسې د قاضي پاکستان صاحب د لاس نه چې کومه ده دا وخت داسې په تیزۍ سره روان دی او ځي او د هغې د یاري د وجې نه قاضي پاکستان صاحب دا دومره غلطیانې کوي او دا غلطیانې د ټولې په جلدۍ سره کوي. د دې ډیټیل زه ستاسو مخې ته ږدم، خو د دې سره سره چې کومه پریکټس اینډ پروسیجر کمیټي ده د هغې نه واله د جسټس منیب اختر صاحب د کمیټۍ نه د بینچ نه بار کولو او د هغې نه بعد بیا په دغه بینچ دغه فیصلې کولو پورې چې څه احوال دی هغه زه نن ستاسو مخې ته ږدمه چې په سپریم کورټ کې نن څه شو دي او دا څه په دې کې وشو. خو د دې سره سره د دې نه بله یو بل غټ ښکار دا شوی دی چې د اسټبلیشمنټ یو حامي وکیل چې کومه ده فاروق اچنایي طرف ته کتلي او د قاضي پاکستان صاحب په یو ریمارکس باندې هغوی ته سترګه واله چې قاضي پاکستان صاحب خو چې کومه ده په هر څه باندې پوه شو او شکر الحمدلله چې قاضي پاکستان صاحب پوه شو ځکه چې موږ مولانا فضلالرحمن صاحب ته ځو او د هغه په خپو باندې سمولو خو د هغې باوجود هغه نه پوهېږي او نن قاضي پاکستان صاحب چې کومه ده الحمدلله زموږ په کار باندې پوه شو او ډېر ژر به زموږ د آیلي ترمیم چې کومه ده دا به مخکې ته راشي او دا به پاس شي. د دې په حوالې سره زه هم تاسو مخکې ته ږدم ډیټیل چې آخر دا څه ډیټیل دي. هو قاضي پاکستان صاحب نن یو بینچ جوړ کړی دی په هغې کې جسټس منیب اختر صاحب د دې بینچ کې چې کومه ده د هغه موجودګي ډېره زیاته لازمي وه او د هغه موجودګي په دې کې ولې لازمي وه ځکه چې قاضي پاکستان صاحب په خپله دا ویلي چې کومه جج صاحب د یو کیس فیصله چې کومه هغه په خپل لاسونو باندې ولیکي یا هغه د یو کیس د فیصلې هغه مین کس وي او د هغې نه بعد هغه فیصله دوباره راشي د ریویو دپاره نو دا لازمي خبره ده چې دغه جج صاحب به په دې کې وي. نو جسټس منیب اختر صاحب چې کومه ده هغوی دا فیصله په خپل لاس باندې لیکل وه خو نن د هغې سره چې کومه څه وشو دا زه هم ستاسو مخې ته ږدمه او په هغې په حوالې سره د هغې د وجې نه قاضي پاکستان صاحب نن درې خلاف ورزیانې کړي دي هغه زه هم ستاسو طرف مخې ته ږدمه. یو طرف ته قاضي پاکستان صاحب چې پریکټس اینډ پروسیجر کومه کمیټي ده نو واضح طور باندې هغه ته اوس په دې کې اکثریت حاصل دی خو بل طرف ته چې کله د دې کمیټۍ دا درې ججان یو ځای نه وي یعنې که دوه وي او دا دریم یو نه وي نو دا کمیټي نه چلېږي. دا نقطه چا چېرته کړله بریسټر علي ظفر صاحب چېرته کړله خو قاضي پاکستان صاحب د هغې هم خلاف ورزي نن کړله او هغې ته نه دي کتل او د جسټس منصور علي شاه صاحب په ځای باندې هغې بل یو جج په دې کې چې کومه دی اخیستی دی. په دې در سره هم خبره کومه پرون تاسو ته دا هم به تاسو ته یاد وي او په تېر شوي ویلاګ کې ما ستاسو مخې ته دا خبره هم ایښودې وه چې چیف جسټس قاضي پاکستان صاحب چې پرون کومه حکمنامه جاري کړې وه نو په هغې کې هغې ویلي چې جسټس منیب اختر صاحب چې کومه ده جسټس منیب اختر صاحب دا د دوی سره په دغه بینچ کې و خو بلکې په دغه بینچ کې 15 کرسۍ کېښودلی شوې خو چې کله جسټس منیب اختر صاحب رانلې نو دا یوه کرسۍ درې شوه او 100 کرسۍ پاتې شوې 4 کرسۍ هلته پاتې شوې خو قاضي پاکستان صاحب په دغه ځای کې د یو سازش په ذریعه باندې دروغ په دغه عدالت کې ویل دي او په اعلی عدالت کې ویل دي نو هغه دا ویل دي چې نه په دې کې 15 ججان چې کومه وو دا موجود وو او په دې کې د جسټس منیب اختر صاحب زموږ سره هم موجود وو. د هغې نه بعد بیا چیف جسټس قاضي پاکستان صاحب ته جسټس منیب اختر صاحب چې دی هغوی دې ته یو خط ولېږه او د هغه خط نه بعد چې دی قاضي پاکستان صاحب ته ډېره زیاته جلدي محسوس شوه او هغې په 9 بجې باندې یو اجلاس راغوښتی و. د دغه اجلاس احوال زه ستاسو مخې ته ږدمه خو په دې کې دا څه وشو ناظرین کرام چې پریکټس اینډ پروسیجر کمیټي چې ده دا یو صدارتي آرډیننس په ذریعه باندې چې کومه دا پاس کړی شوی ده او قاضي پاکستان صاحب چې کومه خبرې کړلې ده د خپلو غونډو خبرونه هغه شاته شوی دی ځکه قاضي پاکستان صاحب ویلې که چېرته تاسو د عدالت یا نور چې څومره نظام دی د ملک که دا تاسو د پریکټس اینډ پروسیجر په ذریعه باندې یا تاسو د صدارتي آرډیننس په ذریعه باندې دا تاسو چلوئ نو تاسو د سپریم کورټ هم درې کوئ ختم یې کوئ د دې سره سره تاسو د پارلیمنټ هاوس هم درې کوئ او چې نور څومره ادارې دي دا درې کوئ ځکه چې کار خو صرف او صرف د صدارتي آرډیننس په ذریعه باندې چلېږي نو بیا د نورو ته څه ضرورت دی. قاضي پاکستان صاحب نن سپریم کورټ هم دا صدارتي آرډیننس په ذریعه باندې چلوي. راځو درته راول وایم
چې د آرټیکل 63 ا نظرثاني کیس جسټس نعیم اختر افغان صاحب چې کوم دی په لارجر بینچ کې شامل کړی دی او د هغه په ځای باندې جسټس منصور علي شاه صاحب د دغه جسټس منیب اختر صاحب د دغه لارجر بینچ نه څه کړی دی بار کړی دی د مزې خبره دلته دا ده چې قاضي فایصل صاحب نن داسې کار کړی دی چې خلک عام طور باندې دا سوچ کوي چې دی به خپل اهم خیال جج چې کوم وي هغه په دې بینچ کې اخلي خو بلکې هغه په دې کې خپل اهم خیال نه بلکې سیګنیچر جج صاحب چې کوم دی په دې کې داخل کړی دی چې 100% دا خبره کنفرم شي چې دا فیصله به په 5-0 په ذریعه باندې راځي یعنې مخکې د دې دا هم یو امکان و چې دا به 4-1 باندې راځي خو اوس به داسې 5-0 باندې به دا فیصله راځي دا هم قاضي فایصل صاحب ډېر اهم کار کړی دی ځان دپاره ذرایع کے مطابق گواہی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس نن 9 بجے په سپریم کورٹ کې وشو چیف جسٹس قاضي فایصل جسٹس امین الدین جسٹس منصور علي شاه صاحب انتظار کاوه جسٹس منصور علي شاه صاحب کمیټي کې شریک نشو نو هغه او نه یې پیغام راولېږو نو ججز کمیټي 63 د تشریف په معاملې باندې یو نوی بینچ کوم دغه تشکیل وکړو چې پای کې جسټس منیب اختر په ځای باندې جسټس نعیم اختر افغان چې کوم د 15 رکنی بینچ کې شامل کو یقینا دا چیف جسټس قاضي فایصل صاحب چې دا کوم کار کړی دا ستاسو مخ ته هم دی زما مخ ته هم دی چیف جسټس منصور علي شاه صاحب دا نوم چې کومه دا تجویز کړی و ځکه هغه ولې چې جسټس منصور علي شاه صاحب د کمیټۍ په اجلاس کې شرکت کړی نه وکړی د هغې د وجې نه جسټس نعیم اختر صاحب چې کومه دی د هغې په ځای باندې موږ په دې کې شامل کړو جسټس نعیم اختر افغان شمولیت نه سپریم کورټ 15 رکنی لارجر بینچ چې کومه دا مکمل شو او جسټس امین الدین جسټس جمال مندوخیل او جسټس مظهر عالم د بینچ حصہ دی لارجر بینچ کې لارجر بینچ 11 بجې چې کومه هغې د سماعت کړلی او د سماعت احوال دې تاسو به دا هم یادوي چې پرونه د دې آرټیکل 63 ا تشریف فیصله چې کومه ده خلاف چې کومه نظرثاني فیصله ده په دې باندې پرون سماعت شوی چې پای کې چیف جسټس قاضي فایصل صاحب په سربراهۍ کې 4 رکنی بینچ چې کومه سماعت کړی و او لارجن بینچ رکن جسټس منیب اختر صاحب موجوده پریکټس اینڈ پروسیجر کمیټۍ کې هغه حصہ نه واخیستې هغه ویلي چې آلریډي دا ما چې کومه د غیر قانوني قرار کړله یعنې دا کمیټي چې کومه ده د جسټس پریکټس اینڈ پروسیجر او جسمه په هغې کې چې چیف جسټس قاضي فایصل صاحب د دې سربراہ دی هغه ویلي چې دا غیر قانوني ده ځکه چې هغې د دې لپاره ډېر شرایط ویلي هغه مخکې موږ په یو بلاک کې چې کومه دی هغه ډسکس کړي وو په دې کې 3 غیر قانوني کار شوی دی په دې پریکټس اینډ پروسیجر کمیټۍ کې او دا نن قاضي فایصل صاحب کړی دی اولنی کار دا کړی چې جسټس منیب اختر صاحب ویلي وو هغې په خپل خط کې بار بار دا هم ویلي چې زه د دې کیس نه معذرت نه کوم او تر څو پورې چې یو جج معذرت نه کوي تر هغې پورې ته دا جج د یو بینچ نه ایستلی نه شي نن اولنی غیر قانوني کار چې کومه چیف جسټس قاضي فایصل صاحب دا وکړو چې جسټس منیب اختر صاحب چې کومه دی هغې معذرت نه دی کړی دی د کمیټه د بینچ نه وایستو دویم کار هغوی دا کړی دی چې د دې بینچ کې چې کومه دی د جسټس منیب اختر صاحب په ځای باندې دی په بینچ کې یو بل جج چې کومه دی هغه شامل کړی دی دریم غیر قانوني کار دی چې کومه کړی دی دا د دې هم ډېر زیات د مزې دی او هغه د مزې دا دی چې قاضي فایصل صاحب په 2015 کې په یو فیصله کې په خپله دا ویلي چې د نصرثانه اصل فیصله لیکلو والا جج چې کوم وي همیشه د دې رکن وي او نن چې کومه 63 ا نظرثاني کیس و د دې اتر جج چې کوم و د جسټس منیب اختر صاحب خو دوی نن د دې په سماعت کې نه دي شامل کړه او د هغوی د غیر موجودګۍ یعنې غیر موجودګۍ کې هغوی د دې دا فیصله چې کومه دا اورېدله او بیا دا فیصله چې کومه دا دوی لیکله یعنې یقینا چې کومه دا کیس سبا پورې د دې سماعت چې کومه ملتوي شوی دی خو یقینا دوی دا ډېر غلط کار کړی دی چیف جسټس قاضي فایصل صاحب د سربراهۍ کې سپریم کورټ 15 رکنی لارجن بینچ د آرټیکل 63 نظرثاني اپیلو باندې سماعت کړی دی جسټس امین الدین خان جسټس جمال مندوخیل جسټس نعیم اختر افغان او جسټس مظهر عالم میاخیل لارجر بینچ حصہ وه سپریم کورٹ آف پاکستان کې آرټیکل 63 د تشریف په فیصلې په خلاف سپریم کورٹ بار کې نظرثاني اپیلو باندې سماعت په دوران وفاقي حکومت او پیپلز پارټۍ نظرثاني اپیل کې حمایت کړی دی او بل طرف ته سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وکیل د سپریم کورټ د نوي بینچ د تشکیل باندې اعتراض عاید کړی دی چیف جسټس قاضي فایصل ریمارکس ورکړي دي یو طرف ته رایې ورکولی کېږي چې منحرف رکن چې کومه دا به ډیسیډ کېږي او بل طرف ته دا ویلی کېږي چې نااهلي مدت د فیصله چې کومه دا به پارلیمنټ کوي دا یو دوه تضاد خبرې دي او هغې ویله چې دا هر څه په آئین کې لیکلی شوي دي نااهل رکن چې کومه دا به ډیسیډ کېږي نو په دې باندې پکار ده چې عمل دې وکړه شي هغې ویله چې نن سبا هر چا ته دا معلوم ده چې په سپریم کورټ کې د بند کمرو شاته هېڅ هم نه کېږي د بند دروازو شاته هېڅ هم نه کېږي نو هغې ویله چې جسټس منصور علي شاه صاحب موږ انتظار وکړو هغوی رانغلې نو د هغې نه بعد زموږ سره هېڅ قسم آپشن نه و موږ دا بینچ مات کړو او یو نوی بینچ هم جوړ کړو د سماعت په آغاز باندې صدر سپریم کورټ بار شهزاد شوکت او پی ټي آی وکیل علي ظفر روستم باندې راغلو
بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف عمران خان وکیل علي ظفر د بینچ تشکیل باندې اعتراض وکړ. په هغې باندې چیف جسټس قاضي فایز صاحب ورته وویلې چې تاسو کېنئ اول موږ دا نور ارڅ اورو. علي ظفر صاحب ورته وویلې چې موږ د بینچ په تشکیل نو باندې زموږ اعتراض دی. په هغې ورته جسټس قاضي فایز صاحب ویلې دوباره چې تاسو کېنئ ځکه چې دلته یو کله کله هم تاسو د جمهوریت په حوالې سره دلته هر څه پرېږدئ چې جمهوریت په حوالې سره غوسه نه څه وشي. خو یقینا که دلته چېرته د چیف جسټس قاضي فایز صاحب داسې لږ غونډه کې راغوږ د خپل خواته ملګري جج ته ورنږدې کړی وی او د هغې نه دا تپوس کړی چې آیا په سپریم کورټ کې دلته څه جمهوریت هم شته دی. یقینا د هغه چې څه وو هغه ته به ښکاره شوی او اندازه به ورته هم لګېدلې چې آیا په دې سپریم کورټ کې چې کومه دی جمهوریت شته دی او که نه شته. جسټس قاضي فایز صاحب ریمارکس وکړل چې عدم اعتماد کې که چېرته ووټ حساب نه کړی شي وزیر اعظم به درې کولی کېږي که نه به درې کولی کېږي. یعنې هغې وویل چې آرټیکل 95 چې کوم دی دا خو د دې نه داسې ښکاره کېږي چې دا غیر فعال شو. بیا قاضي فایز صاحب هغه مخکې کومه مین خبره چې بیا که یو ځل زه ستاسو مخې ته کښېنم هغه چې سپریم کورټ کې هر چا ته دا علم شته چې په بند کمرو کې هېڅ هم نه کېږي. هغه ستاسو مخې ته ده چې کېږي او که نه کېږي. تاسو په هغې باندې خپل پوینټ اف ویو یعنې خپل رایې زما سره شیر کولی شئ لاندې په کمنټ باکس کې. چیف جسټس قاضي فایز صاحب ویلي چې آرټیکل 63A په فیصله کې دا په کوم ځای کې لیکلی شوی دی که ووټ چېرته حساب نه کړی شي نو دا کس به ناهیله کېږي. هغه ویل چې فیصلې معامله موږ د پارټۍ په سربراح باندې پرېږدو او د پارټۍ سربراح مرضي به وي که هغه غواړي نو دا کس ناهیله کولی شي او که پارټي د دې د ډکلریشن د ناهیلۍ فیصله راونه لېږي نو دا به بیا ناهیل کېږي نه. په هغې باندې ورته شهزاد شوکت وویلې چې دا معامله بیا ختمېږي. چیف جسټس صاحب دا سوال وکړو که چېرته د سربراح چې کومه دی هغه د ناهیلۍ دپاره درخواست جمع هم نه کړي نو هغې بیا ولې دا معامله به ختمه شي. خو د دې نه بل یو ډېر قیمتي کار دا شوی دی او یقینا که داسې وي نو پاکستان خو آلریډي داسې حساب کتاب دی چې پاکستان عدالتي نظام باندې په دنیا کې په آخرنو نمبرو کې موجود دی او که چېرته یقینا داسې کار شوی وي نو دا به نور هم مزید شاته لاړ شي. یعنې قمرزیدي صاحب ریپورټ کوي هغه وایي چې اسټبلیشمنټ یو حمایت یافته وکیل فاروق رچناي طرف ته وکتلې او ویې خندلې او هغه ته سترګه ووهله او دا سترګې ورته په هغه وخت کې ووهله چې کله چیف جسټس قاضي فایز صاحب وویلې وکیل ته چې ته جلدي کوه او زر خپل دلایل زموږ مخې ته کېږده ځکه چې په دې ټوټله معامله باندې زه پوهېدلی یم او ما په دې باندې زه رسېدلی یم. یعنې ستا د دلایلو هم ضرورت نشته ځکه چې دا هر څه ما د مخکې نه مینج کړي او په هغې باندې د اسټبلیشمنټ چې کومه وکیل دی هغه پرې ډېر زیات خوشحاله شو. هغه وویل چې شکر الحمدلله شکر الحمدلله مولانا عبدالرحمان صاحب ته خو موږ کوشش کوو د هغه په ښو باندې سمولو او هغه زموږ په خبرو باندې پوه شوی نه دی او چیف جسټس قاضي فایز صاحب په دومره په اسانۍ سره پوه شو چې هغه ټوټل معاملات باندې پوه شو او اوس په معاملات چې کومه دي دا به ډېر زیات په اسانۍ سره چې کومه ده دا به حل شي. خو یقینا دا خبره چې کومه ده چیف جسټس قاضي فایز صاحب ته یاد ساتل پکار دی چې صرف او صرف ته د خپل ایکسټنشن لپاره د یو کال یا د دوه یا د درېو کالو لپاره ته دا ملک تباه کې د دا ملک چې کومه ده دا ته هغه ځای کې ته رسې چې د چا د هغې تصور هم نه دی کړی چا سوچ هم نه دی کړی. یقینا دا د دې ملک لپاره ډېر زیات افسوسناک خبره ده که یقینا دا هر څه کېږي. د هغې نه بعد یو وکیل صاحب بیا د سین هاوس په حوالې سره خبره وکړه نو قاضي فایز صاحب په هغې باندې مړه څه کړي د هغې څه ضرورت دی. خو موږ آلریډي په عدالت کې یو چې کومه په دې باندې خبره کړله هغه عدالت ته هغه کیس راغلی دی هغه هم کسان خرڅ شوي دي پیسې اخیستې نو اوس پرې ته څه کوې. یقینا د ده ځای نه تاسو اندازه لګولی شئ چې قاضي فایز صاحب په جلتۍ کې څه نه کوي او دا ملک چې کومه دی د کم تباهۍ طرف ته دې وړي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.